پیاله مازې سړی نه یې ګرانه سر د مړو ته یې ګرانه سر د مړو ته ته څه کوې د چا کوې ته خیر وغورځوې ستا کوی دی نو چا دی چا اجازه درکړې زما کوی ته خیر ته ور واچوه نو هی بغه اجازه نه غواړي هی کډیان چې ډکوي هی څه اجازه غواړي هی دوی نه کوی د سهار به کښنی ور لوېدلی حیوان به ور لوېدلی دوی بیا کیماړي هی څه اجازه غواړي سړی دا زما د نیکه د وخت کوهی دی دا پر ما دغونې ګران دی په دغه کې زما د لنګې غوا ولېده ما نه دی ګډ کړی درېیمه چرګې کې مړی شوه ما نه دی ګډ کړی ته په دغه خبره یې زه څو نیکه در کوم سړی دا د کلي ماریان دی سهار به یې کښنی ور لوېدلی بې بختي ده ته خبره واوره دا مه کوه وروره ته خبره په پښتو سر خلاصوو به سره که په پښتو سر نه سره خلاصوئ و دا څا ته د غورځوم په دې خبره سر خلاص که سړی ته لونه یې که زه لونه ما خل نه غواړې چې ورته زده کړم د ځان ژوند نه غواړې ته څه له په پښتو سره نه خلاصوې وروره په دا کې خلوژي ته لونی مه کاږه په دا کې به سهار یو مړي یا به میلمه راغلی یا به یو حیوان کې لوېدلی یا به یو ماشوم کې لوېدلی د کلي میان دی دا شي څه ضرورت دی اوبه پکښې دي اوه د کیلو د لوږ زما د په بل په لوېدو څه ومه ما چې د غوا تپاره نه کړي ګډ د بل تپاره یې بیخي نه ګډوم ما څه درته وویل ما دا پر ما ډېر ګران دی دا زما د نیکه د وخت کوهی دی ته بیا هغه خبره وکړې اوس غواړې د دا بیلچې سره دلته دا څا ته ورته دا نن ما اراده کړې زه ګډوم ما څوک نه شي ګټلی دا نه در یې لکومه سړی ګډوي یې څه بیا خو اجازه سړی واخلي چا څخه د چیس اجازه زما مځکه د زما کوهی دی ته لګیا بې اجازې خیر وغورځوې په دا کې دی او بس زه درځم یو شی کې نه هی څه اجازه ده خو ماښام مو خوب دی چې زما بچی کې لوېدلی سهار ساکچین زما دا اراده کوم زه به دا کوی ګډوم ما ستا په زوی یو کار هم نشته که کیلوږي که نه کیلوږي یو رایله سوی وي یا ستا سپی خروړی دا وتړه او بل بیا رایله سوی دی سهار وختي و څا ته ولاړ دی خیر وغورځوي زما په دغه یو کار نشته زما په څا به کار نه لراستې په ده به نظر خرابوو او سړی ستا هغه به کې ولوږي زما هغه بیا ړانده دي چې په یې کیلوږي د خلک بیا ړانده اوس په افغانستان کې پکې ولوېدی په کلاسپیا کې په خیل کې ولوېدی په خیبر پښتونخوا کې ولوېدل هی ړانده ول بې بختي به دا نه غواړي سترګې وکړه وروره دا ته به سهار چې بې بختي در راغلی یو به کې ولوږي ته دا دونې تاواني شی دی تاواني څنګه راغلی تا په خپل فیسبوک نه کتی ارزایل د کلي په مابین کې ایله کړی ښه نه څه نه پرېږده که ډېره کوم یا په کار خو نه راځي خالي ضد نیولی وم ضد یې نه کوه وروره دا سهار بیا ارمانونه کې ضد هلته ګړنګو تا نه دي اورېدلي و دا خبره ده ده سم لږه سړی لږ ځینې ته خو اوس ته شعر کپوز دکه وروره زنده که لږ یې څه لونه یې ته راکړه زه یې څو بیلچې ور واچو ته ودرېږه ډک یې کړه ډک دا د ثواب کار او یا جای خدونه زوغر دی خره گچ ښکاره لعنت بل چم نه کوو اجي څرنګه چم زین ته راسه دی چم وکړو دا ډېر زوغر دی دا ما صاف دا بیلچه نه ډکېږي ډاکټر به سهار وراولو نیمایي خرچه به پر ما شي نیمایي به پر تا شي دا دونې خرچه نه کوي ما سړی په لاس پکړ کې دا بیخي زوغر دی اجي ګشه دونې زوغر دی ګشه مه کوه هغه پریانان د ورغورځوي ما خوښه مه ده دا مه خوښه دا راځه زه به خرچه ګسه پر تا هم نه ده ګرده زه پرې کوم دا کور ته به ځم ستا خیمت که ده وکړې ګشه ډېره ښه خبره ده بس زه لاړم ځان په دا خرچه زه لاړم بس دا ایله کوو دا تر وسته د سهار به ټکټر راوړو